صالحون ذکر قرآن هم نسلی که کولا دا قرآن طول دیر هؤلاء شفاعون عند الله او داز مسپارس دی دام دا قرآن سوره دی داز مسپارس دی داز مرواستا دی دام قرآن خدای تو نزدیک دی پدا سے ہر کس خدای وائی انی قریب من حبل الورید زد دغر قوت رغاڑی نزدی ما زدی تربر نیم زدی بقوم نیم زدی بلشی نیم لتا سر ہی ساڑی کے نہ لرنخز ما بندائے توری تسپینی لریے کبریے عجلیے عربیے کم زمانہ کی وسیری چیل وسیری تور تیارہ کی وسیری پرونا کی وسیری سمنیے غریبیے بٹائے ہر چوک سے ما بندائے آخر ما ساتھ مادان داغا اڑی ہر چاہتا رہا واری قدر وما يؤمنوا بما نرى أكثرهم بالله فالله إلا هم مشركون خدا سے حال کس دا اللہ پر سبات و مخلوقات و گڑوی یا لو یا پچھلی یا جوندی یا عمران یا لری یا نشی یا دا اللہ دوستان یا دا اللہ دشمنان أفآمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وإنسان مطمئن مكر بیگم مکر دنیا دا بیگم زائنه ده دنیا دا سکون زائنه ده دنیا دا قرار زائنه ده دنیا دا خوبو زائنه ده دنیا دا مندو او ترڑو زائنه ده بس زائنه بطو ساکے ده أفآمنوا بإقامة بأنكاتهم سراس دي لرغاشية وعظام راشية يلسخن عذاب الله إذا الله عذاب دخا أو تأتيهم الساعة يدين تراس قيامت بغتة ناببر وهم لا يشعرون ديبا شعورنا الذي توقفشيش لگاي توقفشيش لگاي معنى ده سبب ده ده الله دا عذاب دخا الله دا ناببر حالات وزخمان مطمئنة كيرا تبا بيو كار اختاية تبا بيو شل گیا ہے نا غبارہ وہ پرتا باندې قیامت راځي نا غبارہ وہ پرتا باندې انقلاب راځي نا غبارہ وہ پرتا باندې صفاد امراض د ناروغۍ او د ناجوړۍ راځي یا بکیم د توبې او د ندامت او د پښیمانۍ د صفات نسي معنا هر وخت باید سړی شیر حیات ولاړ وي چمتو وي مستعد وي او تیارای نیولی چدای نباید توزم مستم و ایداس المنستوى لکه ترس استاس دا آخری المنز دا سپچتکی کوا لکه استاس آخری المنز سبالا بل وقت المنظر نلره دا دی آخری المنزی دا آسی اخلاص کوا هر کار دا چپا اخلاص کوا تاکی ما پکشه کوا برگی ما پکشه کوا دا مصفا ماوا داس درک داس تاخری کاری اخلاص کوا رحم الله ورجل اذا عمل عملا فاتقنه دالا رسول بھائی اللہ دی پراوچا ورحمیجی اللہ دی پراوچا مہربانی وکی اللہ دی پراوچا فضل وکی اللہ دی آواتوک وبکی کیو کاری ازدائی سابیه کئی کامو طول کارون مشترک سوئی مثال دا مسئلہ دا اچوی ہے مسیاچوی ہے برابروی ہے یا خبروی ہے آمد تگی ما پکشکو سار دے پکلاسی پدے کی چاک نست استفا دا مسئلی پریو پنج باندے دریے گے پریو زائی دریے گے نور خالق دریے گے پنجے کا غرور ضرورت اقصد آوا اطمینان ورکا اقصدان سکے کا پروایا نفس کام انسان دا توائی جنیدا نو اخلاص یو کار کوا رحم الله رجلن عامل عملا فاتقنه الله دې هغه سړي ته خیر ورکړي الله دې پر هغه سړي رحم وکړي الله دې پر هغه سړي ولوري ورحمي حرام احسان وکړي اذا عمل عملا فاتقنه یو کار کوي اصل نو مثال په ډول سره ما دا مثال یو څه وایي کې زله ځان د شروع کې انسان ته سبق وایم نو دا سبق زما دای په کلاس ته وایم سباکی اسما دا شریف سبق گوشتی راز ما شریف سبق دی لمنز که روی جان نصیب الکار که لماجب خدمت که پاکی که صفائی که ثانی که کم ذرائع لدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و سرون وقتی دا باغ واقع د حدیبیه په سوله کې چې دوی له عمرې څخه ځان ایستای یعنې هغه غیر مساوي احرام
نو صحابه ورته سرونه وکړې کراني چا په خول نه دای کور ته راغی او ښځې پې دا کیسه وکړه چې زما خبره خو خلکو پر ځمکه وغورځوله هغې ورته ویل ابدا انت بنفسک والجيش فاعل کړه علی بدین کړه قرار سار وکړې دی شروع ټول نو د سړي دپاره د مقتدا یا د مشر چې دې ازلي چانۍ چپه کړې دا مقتدا د کورنۍ مشر ډېر د ده په شمالي کې د انسان د دې کورنۍ ډېر رول لري د کم مکمل کمپلیټلی خپل په خلک کې 100% دغه نه لري چې شی رول خپل په خلک کې نو د کور ټول خلک روان خو ډېر بیا په سړي کې روان ښځې نیان دي هلکان دي ځوانان دي ډېر بیا ستا علاقه ګوري ستا به سیرت و شکل و ډول و رنګ و خبرو و فرق و عمل ته ګوري صحیح دی څوک څوک بیا ځینې شی ورتلي دي نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اعلان وکړه خلکو ته ووایه خلک خبر کړه کل ته ورته وایي پیغمبره که د خلک خبر کړه عجب و عجم و عرب خبر کړه سور و سپین خبر کړه لر و بر خبر کړه ښه و بد خبر کړه هذه سبیلي د اسما لاره د معنا د پیغمبر لاره دا و ادعو الی الله علی بصیرة زه د الله لور ته خلک رابولمه د الله و یووالي لره د الله وجود ته د الله یووالي لره د الله عظمت ته د الله و کبریات د الله و غټوالي ته د الله و عبادت و بندګۍ ته زه خلک رابولم معنا که څوک زما پر لار روان وي نو دغه به همدغه لار وي تاسو به سپین اعلان کوه قل هذه سبیلي دا زما لاره ده دا زما لاره ده ادعو الی الله زه د الله لور ته خلک رابولمه خو داسې نه یم علی بصیرة په ښه حکمت و پوهې سره علی بصیرة بحکمة وعلم وفهم وفقه وثقافة زه د الله لور ته خلک رابولم په ډېر نرمي سره دا یې هم معنا ده په ډېر پوهې سره دا یې معنا ده په ډېر حکمت سره دا یې هم معنا ده د علم په رڼا کې دا یې هم معنا ده د دلایلو په رڼا کې دا یې هم معنا ده چې دلیل ورته وایم داسې ساده پت سړی نو نه یم چې څوک خبره راته وکړي باره زه باندې یم دلایل را سره یې بیا د ګوره نرم هم یم دی نه چې چاته مې خبره وکړه هغه زما خبره عمل نه کوم بالا ته کېږي عالي به وي دی نو ولې زما خبره ورکوي ډېر نرم هم لکه وړي ده وایي نرم به حتی خبره درته وکړه درته ځان ترې ډېر عاده نه په خبره یې زما ته وایي او هر سړی چې ګورې دعوت کوي خلک رابولي هغه خلک خولې پسې خلاصېږي پسې ځي دا د خلاصي زما څوک د هغه پنډلو له خلکو پوښتنه وکړي په دا باغو کې ناست یې څه وایي دا اوس زړه دی دا علما اوس دی کېږي خبرې هم نه دي کړې ساده پوسټ یو وایي چې شی د خپل زما ته ورغله دا خبرې چا راته څه وایي وزدت بالفاعل شق وثاينا وثاي غلي تاسو د داول له فاشاده کوي په تعالی اخر به موږ صداجي مولي په صغره کم د زړه د ستر پټای د په دا څلور کال کې کښ لا ده باندې دلو سیدا کی کا ګوریا باندې خله یې د سر د په خلاصي د ما په شیر د دکا ما په کاروبار یې د دسکا ما په ژوند یې د دسکا دا د فلانای د وهاب اولاد دا خبره اصلي پر دغه ځای باندې ما وزن نه وزن اوس ډېر خلک دي هم په پنځه کاله کې د چا خبره نه کوي سره لږې بعضې خلک نه ورته بیا ورته اهمیت هم ورکوي پوهېږي په ما داسې اوس دین پیل چلوي خلکو ته دین بیانوي بالا به وګوره خلک خولې پسې در خلاصېږي چې نه وي د یو خوا به په تا باندې پلان اوري څوک په څه وایي څوک په څه وایي څوک په څه وایي څوک په څه وایي دا وجه کېږي څوک خو د هر چا وده ده که له کاله ورګړي سر یې خلاص دي ته اوس به په 100 کاله 200 کاله 300 کاله 400 کاله 500 کاله 600 کاله 700 کاله 800 کاله 900 کاله 1000 کاله 2000 کاله 3000 کاله 4000 کاله 5000 کاله 6000 کاله 7000 کاله 8000 کاله 9000 کاله 9000 کاله
څو ته وایي دغه نور سال د سپین ږیرو ګستاخه اوس د دنیا نومونو پرې د پات په خطې اشار ځای ورکړو د هغو خلکو ژبه بولي بمبري ورته وایي که غومبسي ورته وایي که کالبوزي ورته وایي دا سپین ږیرو ولا نه پات اوس وخته چې ورته د هغه ژبه وایي ولا اوس موږ دواړه تورې دي ګوړې دی ستړي یې کړو نو لکه د کالبوزو ګنې ته شي شیرګنې ته شي دغه لکاړه واخلي نو هغه پسې ګرځېدلی او د هلته پنځه سوه کسان ګرځي چې دا لارې دا غومبسه ولې د غومبسو د کپه نه د کالبوزه ده دا ولې کار نه پلېږي نو ته خو لکه دا هېڅ ولې چا ته وروره خبرې کوې کله وروره پر چیس رغېږي کله پر چیس رغېږي کله پر بیابان ګرځې ده نو غومبسه خام دا خواز د مرتقا تورې نو غالبوزه خامخا پسې ورځي غالبوزه خامخا پسې ورځي خامخا پسې ورځي خامخا دې چیچې خامخا دې خورې یوه دونه فاشنې چې تر ډېره وخته دې نه یې کوي ته د هلته د چرګني له څنګه تېرېږه وروره د ګني له څنګه د بمبرو تېرېږه وروره هغه دې څه کوي وروره وایي فرقه خپله غریبي کوي هر سړی په دا پوهېږي هر مخلوق په دا پوهېږي خپله غریبي کوي بچیانو ته غریبي ګټي بچیانو دپاره فرقه غریبي دي نو دغه چې دی دا بیا دوی ماسک بولي دا بیا دوی نو دغه ماسک بولي چې دا نو په ما کار لري زما چرګوي ته لاس وروړي له کاله راغځوي کله کله نیکي سړی داسې سترګې پټې چې په چرګیدې لاس ورچکي مضبوطه یې وکړي دا حرکت ستا د کله معامله نه ده دا ما درته وویل چې ورته هلته سړی شته وزې نه نه وزې سر دې خلاصېږي پوی چا وویل سر دې خلاصېږي نفس په دنیا غواړي مې سر خلاصېږي نفس دې دا خلک دې دونه بزرګ وبولي دغه دی یاد غواړي حتی چې سړی لیونی شي کنې ګورئ لیونی بزرګ نه وي دا د شریعت نه دا زه درته وایم دا راډیو ته تاسې خبرې وجېږلی شي پوښتنه په ټلیفون ځینې کولی شي که زما خبره خلاصه زه د دین په رڼا کې درته رسېږم دا چې خلک یې بزرګ بولي هغه د خلکو خپل کار دی نو لیونی به دا خلک ډېر بزرګ وي لیونی نو څه شي دی لیونی خو وروره مثال ښکنځل کوي الله دې کوي تا دې کوي بل دې کوي عبادت نه لري شی نه لري سر دې خلاصېږي خلک وایي ولا دا خلک هم ډېر پرېوتي دي ښکته خلک دي جاهل یې ناپوه یې خبره په دغه ځای کې ده ملت دا ولس چې ته اوس متذکرېږي دا بیا څنګه خلک دي دا څونه کیفیت لري دا څونه قابلیت لري دا څونه ظرفیت لري دا څومره کیپیسټي لري اوس نو په کیپیسټي نو څوک پوهېږي دا څونه قابلیت لري دا څونه پوهې لري څه ورته رغېږي نو خلک اوس نو دونه ساده خبرې له کمې دي زده وکړي ته یې ته وکړم ستاسې خوشحاله وساتم یا نور کلیوال خوشحاله وساتم دونه ساده سرسري کمې دي دونه واقعونو پرې وزګه هم ورځي پرې دواړه هم کېږي ښه ادعو الى الله على بصیرت زه د الله لور ته په بصیرت سره دعوت کوم د الله لور ته خالق رابولم د الله عظمت ته د الله او کبریا ته انا زه ومن اتبعني او څوک چې په ما پسې هغه هم دا کار کوي د الله عظمت به بیانوي ما اوس دا زده شوم درته چې روز به چې وروره پلانی دا هر د دنیا کې شاک دی په یوه ګورې کې واچوه نو دا هغه هم درته وایم همداسې دا د قرآن ترجمه کوم کلمې واورو دا کیسه درته شروع دا خلاصي دا به خلک سره راوغوړېږي چې رد دې ساینس اوس مې وویل وروره دا څرنګه ترخه خبره انا ومن اتبعني ګوره زما دا کار دی د الله ولور ته خلک رابولم انا زما ومن اتبعني او څوک چې په ما پسې ځي څوک زما په لار ځي څوک زما پیروي کوي څوک ما پیغمبر بولي څوک ما نبي بولي څوک ما مقتدا بولي څوک ما رهبر بولي هغه به هم دا کار کوي وسبحان الله الله له نقصانات څخه پاک بولم أنزه الله سبحانه وتعالى وأجله وأعظمه وأعظمه وأكبره زد على عظمت بیانوم د الله کرامت بیانوم د الله لویوالی بیانوم د الله بخوالی بیانوم ځکه د دې کائناتو رب څوک دی نو
تاسې دومره غټ دی نو دوه سوه دې ګل درته د دې ده دا ټول خو د چا بنده دی ده کرامت الله ته کرامت بیانوم څه ده چې دا قابلیت دی په دې ګل کې وما أنا من المشركين زدا سنين زدا لا صفات مخلوق تور قوم يعني مخلوق دا خالق تور قوم بس نه ان شاء الله دې تفصیل سره خلاصون دا سرات مبارک بالا اخلاق وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه دلت بیا دا مسئله ده چې الله ګردان بیا نارینه راستولي دي په ښځو کې نبیان نشته څوک وایي چې لږ خلک هغه هم عالمان دي دی خلک نه دي څه وایي جاهل نشاګل دا وایي دې په کلاسي کتابونه لیکلي دي هغه وایي چې بعضې درې ښځې نبیانې وې یوه د عیسی علیه السلام مور وه موسی بله ده وه د موسی علیه السلام مور وه او یوه ښځه ساره وه ساره د ابراهیم علیه السلام بیبي ځکه په قرآن کې و د غدرو ته د خدای لخوا وحی شوی ده هغه بیا دا وایي وحی ورته شوی ده واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الجحیم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الله وإذا موسى عليه السلام ومورت مزامر وقيا وحي وقرا موسی علیہ السلام به موږ د لوی کو غټ کې کو ته مخ غمجنه کېږه مې مخ خبرې کېږه دلته دې ستا لاس ته دارلو دا ګوره دا وخت رسول الله حکم کوي بعضې یو څه علما ما ورته وایي چې معنا په ښځو کې درې نبیانې تېرې شوي دي یوه ساره ده یوه د موسی علیه السلام مور ده بله د عیسی علیه السلام مور خو ډېر د دنیا علما د نړۍ په سطح دا خبره زه کومه چې هغه وایي چې انبیا الله جل شانه په نارینهو کې تېر شوي دي په ښځو کې نبي نشته دا یوه مسله ده بله مسله یې دا ده په کوچیانو بدویانو سارایانو بانډیچانو غرنیانو دغو خلکو کې هم نبي نه پیدا کېږي نبي نه و پکې الله نبي نه دی پکې رسولی الله پاک انبیا په کارو کې راستوي دلته ورته هغه یوازې څه شی ده وما ارسلنا من قبلك موږ نه دي استولي تر تا مخکې الا رجال مګر نارینه نوحي الیه اسم الوحي ورته کوله من اهل القرى د ښارونو خلکو من اهل الامصار دا د ښارو خلک قرا معنا ښارونه وایي په سارایانو غرنیانو دا شپنو غوبنو شپنو کوچیانو دغو خلکو کې نبی په دغه نه دی تېر شوی په دې کې دوه شیان نشته یو نرمي یعنې د زړه سوی نه وي پکې چنده پر خره یې دونه بار بار کړی وي چې د هغه پښتمایي دی هم سربېره پکې شوي پر دغه رکال یې ویلي که چېرې تی په سارا کې ژوند کړی د هلکاله ورسره یې هغه دی کوږ روان دی دی وي خواره کوي کوږ دی د ډېر وخت پر سار پر پښو اته یو سړی خر والی به وژلی و پړی یې په شا راوړو کړپ ویې غورځولی د غوڅې په ولی وایي دوی په هر زه بار کې راوړی باره یې خوا پسې سړی د وژلی دونه سخت یې څه کوي خاشا مو څه کوي چې را یې وستی خاشا ماشا نسته ذاتي که ژبه وي که دوبه یې دغسې یو ځای علاق کې بالا فرقه یا یو ځای مردارۍ ستی د مخې دې لاس کړم حاجت مبارک له مخې دې لاس د لوټ یې څه خوري دا د دغه لوی کرامت سر دې په خلاصېږي دا نو یو مثال دې ما درته ووایي که ته ورته وایې چې دغه هلک دا سړی مسکین دی نه 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 وایي دا داسې مور دی ملا صاحب دا هر څه کار دی نو دا سړي څخه دونه غني ژوند کې چې اوس ورغلی وایي زکات مې ځینې خوښ ته ویلی دې سړي زړه یې نه پسوایي ترکۍ ښځه وویلې چې وروره نن دا وایي داسې بدعمله ښځه ده دا نو ملا صاحب وایي څه نه یې په خبر د دې په کیسو باندې حتی د ده سره کلک مې زړه یې نه پسوایي هغه یې پر حیوان حال دی پر لار تېرېږي پردی چر پر دیواله باندې ولاړ د ورور ډبه راوخت کلک ویې ولې ګوډې کې ولې سړیه
سپی هلته ویده وي درخته کې ځای په ځای کې فرقي ځانه اچولي د ګرمۍ له وجې هغه نه وي خبر دی ډبره راواخلي ویلې دا سپی هغه کوږارې کې مانا شین شین ورته کېږي وایي په هغه کار د شین شین ونې کېږي خو روز ظلم دی وکړي دلته دی خوند ورکړي چې څنګه کاروان سره څنګه خوند وکړي ګوره دلته قرآن دا وایي خبرې بې ادبه په خبرو کې ادب نه وي آداب یې نه زده سپینې بېبخته خبرې کوي داسې پوچې خبرې کوي دی سم له تا سره ګاډي دی نه شي ستاسو سپکاوی کوي ولې چې سړي ته وویل په د ډوډۍ سره ګاډ ولاړ ویل بیا خوره څه شی دې وخوړل دا اوس دوی څه خبره ورته کوله څه شی دې وخوړل نو د سړي کله خو پاتې نشته کې دا ګورئ داسې اجفا کلاما دا امام قرطبي صاحب وایي اجفا کلاما و اقصا قلبا زړه یې ډېر کلک وي قرآن خوا راولي دی ولا که درېواړو په جیب کې چې وایي بس دی به دغه وایي چې دا یې لري هلکه دغه لري دی خو شل کاره یې په ګېډوه دی چې راځي چې را کالو ته وګوره چې دی لمر ته وګوره په کور کې پنکه نه لري وایي وایي هلته ملا صاحب نه خبر پته کړي دي خزانه کړي دي پلانې دي په تجارت کې کړي دي پلانې دي هغه یې د خبرو نرموالی نه لري علم نه لري که د یوه خبره مال ورته وکړه بالا دی درته کتلي چې وجې په چی شي وویلم یا څنګه غټه خبره ورته وکړمه چې زړه مې یخ شي کپ اخستی نیږدې دی من څه له خبرو ولې څه سور شوې خوا دې په چی چې باده شوه وایي تا ما ته دا خبره وکړه لکه یو خبره ده وشوه یا دغه وینې که اوس زه ډېر ځم ماښام کېږي دا نور قرآن کېږي بس که پاتې کېږي نو له دې وجې څخه چې علم نه وي پکښې علم هم نه وي جهالت پکښې زیات وي کسات کې زیات وي غچ اخیستنه کې زیات وي دا دی دلته سړي ما ته وویل نو اوس داسې ډېره کیسه نه درته کوم نه څه کیسه راته کړو نیازه ته څه فتوا راکړې زما تر مخ لارېږي قسم درته کوم درواغ نه وایم دا ده وایي آل و عیال پر تبع کوم والله د معلومات څه فعال و عیال دومره دې قیمت دې استعال و عیال پر دې شی تبع کړی دی دې سره دی ما ته لارېږي ځان چې اوس په ما ته لاس راواچي هغه سړی خو نشته تاسو لا کمال هلته وایي ما خو ورسه خلک شته علما شته بیا هم څه ناڅه حکومتګۍ هم شته د دغه یو چا ته ووایي هوښیار سړی دی یا خبر ولا سړی مال یې شه والآن وعيال الله قد تبعهم واي مال قال شارك من يفتاي ساتي قد أخذت دليل والآن وعيال تبعهم ما دار شيء توا دار ما ورد لو فعلوا عيال أن تشتبه دا تشتبه دا شيء عرفت عن نبي ودعني فردا فريد الزواج دام طول دا شيء يوسع وفدا زان ملامات تقاضل لوسع وداي بطوانا بالكثير سنين سره به به درته ریږدي څه ډول به کار درته اخیستی فشار دې پر څو سوه ولاړ وي دا سړیتوب نو ځکه قرآن وایي چې په سارا کې علاوه ما علم نبي نه دی پیدا کړی نو قرآن په عجیبه خبرې کوي په ښځو کې مې هم نه دی پیدا کړی فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم وګورئ انجام دا سرغړونکو د نافرمانو خلکو څنګه وایي ولدار الاخرة خیر للذین اتقوا فلا تعقلون بیا یې مؤمن ته زیری ورکوي وایي څوک چې تقواداره وي د هغه دپاره آخرت ډېر ښه دی چې اصلي مزیه خو به سړی په آخرت کې کوي چې هلته نه مرګ وي نه لوږه وي نه پردیسي وي نه مسافري وي هېڅ قسم تکلیف نه وي دلته خو که یوه جوړه کړي نو بله در باندې خلاص لس جوړې کړې بیا یې شی ټوله لاوشي بیا پرېشانه خواږه ده ما له سړي سرای مې جوړ کړې وي را وګرځېدل ډېر ښه ځای جوړ کړی وي ما دا څونه ښه سرای دی څونه ځای دی ښه جوړ کړی دی ځانه ولده ویل هېڅ مرګ نه وایي ول اوس مې نه معنا کار ډېر جوړ بس بیا له مرګه ډېر یې مرګ په دغه سرای کې هم راځي دا سرای ته هم رااوړي څومره ښې ښې دروازې ورکړې دي ترې خوند را راننوځي ترې سوړه راننوځي په مرګ زه نه پوهېږم چې پر کومه لاره ځي ول هی هی په مرګ نه
دې خوان نه کوي ځای نو آخرت به څه ځای وي چې خیر شد للذین او کسان ورتقوا چې تقوا کوي فلا تعقلون ته عقل نه لري حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا والأنبياء دومره سخت شو دومره بستومانه شو دومره بمایوسه شو دومره بناهیده شو دومره بناامیده شو چې دوی به د ځمکې په سر به زموږ یو مرستندوی نه وي یو څوک به مرسته نه وکړي یو څوک به ملاسنیمۍ ونه کړي څوک به زما خبرې ته هرکلی ونه وایي فنجي من نشاء ولا نو موږ نجاح وکړو چې چاته اراده وکړو ولا يرد بحثنا عن القوم المجرمين زموږ د عذاب مخنیوی به د مجرم څخه هېڅوک ونه کړي معنا کله چې زما اراده وشي چې مجرم ظالم بد سړی تباه کوم بیا یې څوک نشي راکړی لقد فتاکت سرکان دی فکسسیم فکسو کې د دې انبیا فکسو کې د دې قرآن یا فکسسیم فکسا کې د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام او د ورونو دا وینې د امیات تقریبا مستقیره کړه عبرتون سبقان دی سبق دی درس دی پند اخیستل دی هوښیاري پیدا کول دي وینې چې سړي ځان په غور تربیدوي یا پوسوي یا که ما سمه ویلي لأولي الألباب ورد وشعران خلق ولا أصحاب النيرة العقول وهذا خلق ورد زريق قلبي زريق وطالب زريق ورد ناحي ترسل توي فايدة نكتي هذا قواعي يا غير شاعر دوي تور هذا شيء كفهمان يعني كلام بي دستيجي كما في ما يحكوا وایسې زړه یې ټول بیا راکه بېشاله مړی بېرته ټول راوځي دلته بیا بله معنا کړې یوه یې ظاهري ده یوه یې باطني ده ما یې باطني معنا درته وویل یعنې معنا د سړي که پوست توري سپانې ښایي په امان کې لګی دا لمبوي دا ټول پوست نه صفحه کېږي مراد یې دا دی چې د سړي زړه خراب وایي هغه له قرآن څخه هدایت هدى للمتقين قرآن شوف هغو خلکو ته هدایت کوي چې د شوالي تږي وي په شوالي پسې تږي وي د شوالي تنده لري غواړي په ځان کې بدلون او تغیر راولي هغو خلکو ته قرآن هدایت کوي چې دا نه غواړي ودې کړي لقد فتاکت سرکان د فکسسیم د دې په حکایاتو کې په کیسو کې په نقلونو کې عبرتون سبق دی عزت دی سموالی دی لأولي الألباب وهغو خلکو لره زړونه نه روڼ وي زړونه نه روښانه وي زړونه نه ځلانده یعنې په زړه کې صفا وي حق غواړي په حق پسې ګرځي ما كان حديثا يفترى داوي درواغ تقل سوي خبرين دي ولكن تصديق الذي بين يديه دا د هغو کتابونو یا د هغو شیانو تصدیق دی د مخکې تېرې سوي دي وتفصیل کل شی په دې کې تفصیل دی د هغو شیانو د هغو مسلو د حلالو د حرامو څخه ورته ضرورت لري په قرآن کې تفصیل د هغو مسلو د ستاسو ضرورت وهدى په قرآن کې هدایت دی ورحمة په قرآن ورحمة په قرآن کې رویانه او رحمت دی لقوم یؤمنون هغه قوم دې قرآن دا د چا دپاره رحمت څو چې هغه مؤمن قوم وي مسلم قوم وي په زړه باندې مؤمن وي سترګې د مؤمن وي غوږونه یې د مؤمن وي پزه یې د مؤمن وي خوله یې د مؤمن وي سوچ یې د مؤمن وي شعور یې د مؤمن وي احساس یې د مؤمن وي لاسونه یې د مؤمن وي شی د مؤمن د ایمان په لور روان وي د ایمان ورسره روان د ایمان سره روان وي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الله تعطي بس أجر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل هذه تلاوتنا وقراءتنا واستماعنا لوجهك الكريم يا رب العالمين يا الله وكلنا بكل حق حسنة يا مولانا يا الله يا رحيم يا كريم الله زموږ نیک عملونه نیک کړنې نیک دلونه درته قبول کړي نیک نظر ښه فکر ښه سوچ الله ته ثواب ورکړي الله ته اجر ورکړي الله تم د ښې او سمې نیکې سیده لارې ملا او ملګري کړي یا الله
یا الله کوم د ښې لارې د سمې لارې ناملګري کړي یا الله کوم د ښو خلکو سره له نیکانو سره د صالحینو سره هغو خلکو سره چې هغو ستا د رضا حاصله کړي الله مله کې ملګري کړي یا الله د ښو خلکو پر نقش او قدم هم روان یا الله د هغو خلکو پر لار هم روان کړي چې هغه ستا پر لاره تللي یا الله یا الله د هغو خلکو پر لار هم روان کړي چې هغه ستا پر لاره تللي یا الله ته پر هغه لار روان کړي چې هغه خلک پر تللي چې هغه ستا خوښ بندګان وي تا ته قبول بندګان وي ستا په دربار او در کې منل شوي بندګان وي د جنت مستحق او حقدار بندگان وي یا الله یا رحمان یا الله کوم د انبیاءو په لار روان کړي یا الله کوم د صدیقینو په لار روان کړي یا الله کوم د صالحینو په لار روان کړي یا الله کوم د شهداو په لار روان کړي یا الله ته هدایت ورکوي یا الله ته به کومې کمزوریانې خطاګانې راڅه شوي الله ته مغفرت وکړي بخښنه راته وکړي یا الله دا دې سوزي ونیولې الله ستا د رضا سبب یې وګرځوي یا الله په قیامت کې زموږ ګناه وګرځوي یا الله ته په قیامت کې زموږ د بخښلو ذریعه وګرځوي یا الله دا روزي تا ته واسطه کوو ته زموږ په وطن کې د خیر نظام راولي د خیر خلک راولي ښه خلک راولي یا الله چې هغه تا ته خوښ وي تا ته قبول وي تا ته منظور وي یا الله پاکه ته پر د کندوالو پر دې غریبانو پر دې یتیمانو پر دې خوندو رندو باندې رحم وکړي یا الله پاکه یا رحمان ته رحیم یې یا الله ته زموږ پر دې ستړي ملت پر دې کړېدلي ملت یا الله په دې وینو لړلي ملت باندې رحم وکړي احسان وکړي یا الله ته ښېګڼه وکړي یا الله ته فضل پر وکړي یا الله ته لورینه پر وکړي یا الله ستا رضا غواړو یا الله ترا سره شي یا الله تم نیک اعمال قبول کړي یا الله ته دا روژه قبول کړي یا الله تم ټول نیک اعمال په دې روژه کې کړي ستا د رضا او ستا د خوښۍ سبب وګرځوي سبحانک اللهم وبحمدک